د مړي قرباني کې یو صورت علماء دا ویل چې د مړي نه قرباني کیږي، لکه دا فتوا د شیخ الاسلام ابن تیمیه ده. هغه مړي نه صدقه کیږي، ایصال الثواب کې نو قرباني هم د مړي نه کیږي، په دې کې څه اشکال نشته. دا دغه رایه ده. دوی مرایه د علماء دا چې د مړي نه بالکل قرباني نه کیږي. دا عام اهل حدیث رایه ده، د اکثر اهل حدیث رایه ده چې د مړي قرباني نشته. قرباني د ژوندو د مړو نه قرباني نه کیږي، ژوندي خلک به قرباني کوي. دلیل چې کوم دی علماء ویل د علی رضی الله عنه ویل چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم وصیت کړو چې دا قربان د ځان نه کوم د پیغمبر نه کوم. نو دا غي جواب دا چې هغه حدیث ضعیف دی. یو پکې حنش راوی دی، یو پکې ابو الحسناء دی، دوه راویان پکې ضعیف دي. دا د مړي د قرباني مستقل حدیث دا سندن کمزور دی، سخت ضعیف روایت دی په دې باب کې. او شیخ البانی سے وایي چې دا وصیت والا روایت شو چې علي سے بقرباني کوله، نبی صلی الله علیه وسلم بقرباني کوله، هذا مني وعمن لم يزه من امتي. دا د نبی رسول خصوصیته ځکه دا امتی ټکی نه معلومي چې دا مړي خو زموږ امتیان نه دي، پلار د زوی امتی نه. دا خصوصیت د نبی رسول چې هغه به خپل ټول امت نه قرباني کوله. حافظ زبیر العزیز و د بعض علما دي سی وي چې مړي وصیت کړو یو کال دغه د مال نه یو کال قرباني وکړي چې وصیت کړو، یو کال ته قرباني وکړه دغه د مال نه، او یا د مړي د صدقه وکړه قرباني مکو صدقه وکړه، او دا صدقه په خپل کور کې مخوري په ټولو خلکو تقسیم وکړه. دا خبر عبد الله بن مبارک کړه. ترمذی کې راغله عبد الله بن مبارک وایي چې د مړي نه چا صدقه کوله نو دا به ځان نه خوري یا قرباني دا په نور مسلمانانو باندې تقسیمي، ځان نه نه خوري. زه دې سویم چې حدیث ده چې د مړي مستقله قرباني په حدیثو کې نقل نه ده، د مړي نه مستقله قرباني په حدیثو کې نقل نه ده. نو ژوندې سره د قرباني په خپل نوم کې و د مړي ته په نیت وتړي د مړي ثواب کیږي. زه چې قرباني کوم زما د پلار، زما د نیکه د ډر نیکه، زما د مور د نیا د ډرې نیا، د دې ټولو په اجر کیږي، د دې ټولو په اجر کیږي کنه. دې کې دا ورانه دي چې مالدار بچي به وي هغه قرباني نه کوي، دا به قرباني ته بتاویږي چې بس ابي قرباني نیول ټول به خانګي راغی چې دا به قرباني ته منډي او چې ابي نیول ویږي نه. ته قرباني ونی سو دا به په نیت وکړه، دا به اجر پکې کیږي. او د مړو د مستقله قرباني قرآن او حدیث کې چاته نقل نه ده. او که چا دغه د مال نه یو کال وصیت کړو قرباني کوله او یا صدقه دغه نه کوله چې مړي د موږ بګي وشته صدقه کوي، دغه خیرات شه. بیا به کې عبد الله بن مبارک کو چې صدقه دي کوله په ځان نه خوري. ترمذی کې راغلی دا عام مسلمانانو باندې بیا تقسیمه چې دا ټکي دی واورید چې مړي قرباني بزان نه خوري په خلکو به تقسیم والله کڅو کې کوي. دا خلک خود دې غلې ته پراتري چې خوخه به کې خوري. شیخ لاله دې څه کړي خلک خود دې ته پراتري چې ابي بنوم به وګو خوخه بزان نه خوري. رتاول چې ابي بنوم قرباني وګو تقسیم کوي په میدان کې، به هیڅ کوم د مړو قرباني نه کوي، مړ خپل کار کوي. ژوندۍ خلک قرباني کوي او د مړي نیت پکې او ان شاء الله تعالی تجربه شي. صحیح ده.